یوه ورځ بهلول د هارون رشید دربار ته ولاړی او د خلیفه تر څنګ کښېنسته. هارون رشید د بهلول له دې کار نه خفه سو او ویې غوښتل هغه د خلکو په مخ کې سپک کړي. هارون رشید وویل ای بهلوله، حاضر یې چې زما سوال ته جواب راکړې؟ بهلول ورته وویل که چیرې د شرط په ډول وي حاضر یم چې ستا سوال ته جواب درکړم. هارون رشید ورته وویل که چیرې زما سوال ته دې جواب راکړ 100 دیناره سره زر درکوم، او که جواب دې رانه کړ نو امر کوم چې ستا ږیره او برید کل کړي او په خره دې چاپس پور کړي، بیا دې د بغداد په ښار او کوڅو کې وګرځوي. دا شرط منې؟ بهلول ورته وویل ستا سوال ته زه جواب ویلی سم، خو زه لومړی یو شرط لرم، هغه دا چې ته امر وکړه مچانو ته چې نور ما په تکلیف نه کړي. هارون رشید ورته وویل دا کار امکان نه لري او زما په طاقت کې نه دي، ځکه مچان زما د امر تابع نه دي. بهلول ورته وویل هغه څوک چې د مچانو پر وړاندې ضعیف او ناتوان وي د هغه نه به څه توقع وکړو؟ د مجلس حاضرین د بهلول عقل ته حیران پاتې سوه. هارون رشید هم د بهلول جواب ته پاتې راغی او میدان یې ترک کړی، میدان یې پرېښوده. بهلول پوه سو چې هارون رشید په مجلس کې کم راغی او رانه خفه سو. د هغه د خوشحالۍ لپاره یې هارون ته وویل اوس حاضر یم چې له شرطه پرته ستا د پوښتنې جواب ووایم. هارون وویل بهلوله، هغه کومه درخته ده چې یو کال عمر لري، 12 شاخونه لري، هر شاخ یې 10 پاڼې لري، د هرې پاڼې یو مخ رڼا او بل مخ یې تیاره وي؟ بهلول وویل دغه درخته په حقیقت کې کال، میاشته، ورځ او شپه ده. هارون رشید وویل ډیر ښه، او نور حاضرونو هم په بهلول آفرین ووایه. د بهلول او هارون رشید له دې ښکلې کیسې څخه لوی درس: کله چې غرور د عقل مخې ته ودرېږي نو تل عقل بریالی کیږي. بهلول په خپل حکمت وښودله چې د انسان ځواک یوازې په مقام، شتمني او واک کې نه وي، بلکې په پوهه، تدبیر او ښه فکر کې وي. هارون رشید د ټول سلطنت واکمن و، خو د یوه کوچني مچ په وړاندې یې خپله بېوسي ومنله. بهلول په همدې ساده مثال هغه ته دا حقیقت ور وښود چې هر انسان که هر څومره لوی وي بیا هم د الله جل جلاله د قدرت او مخلوقاتو په وړاندې محتاج او کمزوری دی. د کیسې پیغام: غرور انسان کوچنی کوي، عقل او حکمت انسان لوی کوي. واک او شتمني د تل لپاره نه وي. رښتینی ځواک د الله په اطاعت، عقل او پوهه کې دی. د داسې نورو جالبو له فنه ډکو قصو په اورېدلو سره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریک کړئ.